ډیر کامیاب مسلمان دی، ډیر کامیاب چې د قبر پورې خپل ایمان سلامت ورسي او د قبر پورې او د مرګ پورې دی په قرآن او حدیث باندې مضبوط ولاړي. دا په نمونو کامیاب مسلمان دی چې فتنو دور دی، د فتنو زمانه ده. په دیندارۍ باندې صبر کول د فتنو په دې زمانه کې د دې یو څو اسباب دي. زه درته په تعلیق که ته دا وایې چې زه په دین باندې مضبوط شم، یو خو د حدیث کې ذکر شو صبر، یو سبب د ټولو نه لوی اصل دی صبر. الله وایي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله نه مرسته غواړي په صبر سره. صبر وکړئ. که تاسو دا وایئ چې زه په دې دین باندې مضبوط پاتې شم، نو څه به کوئ؟ صبر به کوئ. او صبر به د کوم وخته پورې کوئ؟ مرګ پورې. یو ډېر ناشنا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا ذکر کړي چې بچیان به ظلم کوي. داسې وخت به راشي چې بچیان به وایي ظلم کوي، ستاسو حقونه به هغه یو صحابي راپاڅېد وویل یا رسول الله جنګ ورسره ونه کړو، ظلمونه کوي او د شریعت خلاف کار پکې کوي، د هغه جهاد ورسره وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم علیکم بالصبر، صبر کوئ. صبر د دې دپاره مې دا حدیث وي. هغه تپوس وکړو یا رسول الله صبر به د کوم وخته پورې کوو؟ صبر خو به کوو خو څومره؟ وایي الی ان تلقوني علی الحوض، حوض کوثر باندې ملاقاته پورې به صبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیثونو باندې صبر. یو سړی وایي صبر به د کوم وخته پورې کوم؟ زه نور تنګ شوی یم. د دې حدیثونو ویونکی چې کوم دی، د چا د خوږې خولې نه چې دا حدیثونه راوتي دي، هغه سره د ملاقاته پورې صبر. دا صبر به پرېږدې دی، تا به همیشه خلک تنګوي په دیندارۍ، په اتباع، په توحید، په دې به دې خلک تنګوي، خو ته به د دې خلکو په خبرو کې نه راځي. دویمه لار او دویم سبب قرآن کریم تلاوت ډېر کوئ، د دې په درسونو کې کښېنئ او واورئ د قرآن په غور سره او خپل ژوند کې عملي کوئ. الله به دې په دې دین باندې مضبوط ساتي. درېیمه لار نیک عمل ډېرول. څومره چې نیک عمل ډېرې، رب العالمین به دې په دین باندې مضبوط ساتي. سوی الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الله إذا مضبوطون مؤمنان، مؤمنان مضبوطون مزا يلا بكم زكي مضبوطين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دنیا کې دې الله وي مضبوط ساتم او په آخرت کې به دې مضبوط ساتم، خپې به دې په پل صراط نه وړي. چې کله دې پکې توحید پوره او نیک اعمال دې کوو. څلورم سبب د پیغمبرانو دا قصې اورېده، د صحابه کرامو دا سیرت کته، په دې کې سوچ کول چې وګوره هغوی ته څنګه تکلیفونه رسېدلي دي، خو دین یې نه دی پرېښودی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کعبې په سوري کې یو ورځ پروت په مکي دور کې چې ظلم ډېر شوی و په مؤمنانو باندې. نو څوک یې خواته راغی؟ خباب رضي الله عنه. الله اکبر. ډېر ظلمونه زیات شوي، ډېر ظلمونه. ویا رسول الله ته الله ته ویې ویلې نه چې الله زموږ مرسته وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماسپښین ټیم و دې سوري ته پروت و، سر ته یې څادر درلودی. راپاڅېدو، د مخ نه پته لګېده چې غوسه شوی او دا مخ یې تک سور شو. تاسو صبر نه کوئ، تادي کوئ. دغه غټو خلکو ته پیغمبر وایي